قدرمنو عزتمنو نن مې یو څو خبرې ولیدلې هغه قاتلان چې په مصر کې مړي کړي ول چې د هغه څخه پوښتنه وکول سوله چې دا دې ولې مړ کړي د هغه چې کوم جوابونه ول یقینا دا زموږ معاشره ټوله دغسې په غلط فهمي کې ده ټوله دغسې استعمال سي د جهالت د وجې څخه د لاعلمي د وجې څخه نو زه غواړم چې هغه خبرې ستاسې سره هم شریکې کړمه چې تاسې واورئ چې د انسانان څومره ژر استعمالیږي او څومره په لاعلمي او په جهالت او په غفلت کې پراته وایي کله چې د مصر د باچا انور سادات د وژونکي څه پوښتنه وسوله چې دی دې ولې مړ کړي هغه ورته وویل چې دی سیکولر و قاضي پوښتنه ځینې وکړه چې سیکولر څه معنا قاتل ورته وویل چې زه نه په پوهېږم بس هسې دا اورېدی سیکولر نور په دې نه دی خبر سیکولر څه معنا لري او څه کار کوي او دا څه څومره تاوان لري بس بیا قاضي د مصر د مشهور لیکوال نجیب محفوظ د قاتل څه پوښتنه وکړه چې محفوظ دې ولې وواژه قاتل یې ورته وویل چې هغه د ماشومان دپاره کتابونه لیکلي دي او د دوی پام یې اړولی دی قاضي پوښتنه ځینې وکړه چې آیا تا هغه کتابونه ویلي دي یا دې کتلي دي قاتل ورته وویل چې یا کتلې نه دي ویلې نه دي بس هسې خبرې اورېدلې دي نو دومره غټ اقدام وکړي قاضي د مصر د مشهور مفکر فراج فودا د قاتل څه پوښتنه وکړه چې دی دې ولې مړ کړي هغه ورته وویل چې دی کافر قاضي ورته وویل چې ته څنګه پوه شوې چې دی کافر قاتل ورته وویله چې د هغه د کتابونو سره قاضي پوښتنه ځینې وکړه چې آیا تا د ده کتابونه ویلي قاتل ورته وویل چې یا زه پکې په خط ویلو نه پوهېږم نو اوس تاسې اندازه ولګوئ دا دومره غټ اقدامونه یې کړي دي نه په دې پوه دی چې سیکولر څه معنا څه وجه بس هغه یې مړ کړي نه په دې پوه دی چې هغه کتابونه لیکلي دي ماشومان دپاره څه یې لیکلي دي هسې اورېدلې خبرې دي بس هغه یې مړ کړي نه په دې پوه دی چې دی کافر دی د څه وجې څه کافر دی هسې لوړې لوړې خبرې اورېدلې دومره غټ اقدام نو دا زموږ خلک چې یو د بل خلاف دومره غلط نظریات او غلط عقیدې لري فلاني وایي په کتاب کې دا لیکلي تا کتاب کتلی دی د هغه شا او مخ دې کتلی دي د هغه په مقصد دې ځان پوه کړی دی چې د هغه مقصد څه دی بس دا لیکلي دي دا کافر سو دا لیکلي دي دا ګمراه سو فلاني د فلاني په باره کې خبرې کړي دي یاره دا ګمراه دي تا هغه سړی لیدلی دي تا د هغه سړي خبرې اورېدلې دي د هغه په مقصد دې ځان پوه کړی دی یا هسې یو د بل دا خلک یو د بل سره به غرض لري تعصب به لري ضد به لري د یو بلې وجې څخه به د یو بل خلاف خبرې کوي فتواوې به لګوي او دا نور به هسې بس هغه خبره ده چې غوږ دې لیوه ویوي بس غوږ ګوري نه بل یې ورپسې ځغلي در څو چې ته د هغه چا سره چې د چا په حقله ته تحفظات لرې ونه وینې هغه ونه څېړې د هغه خبرې وانه ورې د هغه په حقله غلط عقیده ساتل د ګمراهي عقیده ساتل غلط نظریات درلودل دا ستا دپاره سخت جرم دی او ګناه ده چې ته کوې باید سړی خپله د هر چا په باره کې څېړنه وکړي او پلټنه پسې وکړي د هغه ښه و بد ځان ته معلوم کړي هسې بس یو د بل په خبرو باندې پر نورو باندې غلط غلط ګمانونه او غلطي عقیدې ساتو الله دې زموږ پر حال باندې رحم